د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. له طالبانو د ایران ولسمشر غوښتنه وایي د داعش په وړاندې جدي ګامونه پورته کړئ. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي د طالبانو له حکومت غوښتي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. رئیسي پرون په یوه مرکه کې چې د ایران دولتي تلویزیون خپاره کړې د داعش لخوا په افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشارې ویلي. د افغانستان له حاکمانو غواړم د هغو جنایتونو په وړاندې چې داعش په افغانستان کې ترسره کوي او مسلمانان وژني ودرېږي او پوه شي چې کنن د داعش په وړاندې جدي ګام پورته نشي او داعش په سیمه کې له منځه لاړ نشي د ګڼو هیوادونو لپاره به سرخوږی جوړ کړي. جنایتونه به وکړي او زموږ راتلونکی به په سیمه کې ډیر خرابوي. رئیسي داسې وخت د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې چې د ډلې په وروستیو کې لږ تر لږه د 2 میاشتو کې د افغانستان د 3 لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. بل لور ته سراج الدین حقانی وایي د ځنمرګو کورنیو ته د ځمکو د ورکولو ژمنه وکړه. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي هرې کورنۍ ته یوه نمره ځمکه ورکوي. دا ژمنه پرون د یادو کسانو د کورنیو له غړو سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یوه غونډه کې کړې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان د سعید خوستی په خپل ټویټر په کانټیننټل هوټل کې د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي. خوستی ویلي حقانی په دغو کسانو لاس له زره افغانۍ او جامې وویشلې او د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ژمنه یې وکړه. طالبان په تیره بیا حقانی شبکه په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې تیر لږ تر لږه 15 کاله د لویو بریدونو په ځانګړې توګه انتحاري بریدونو مسؤلین بلل کیږي. حقانی شبکې ډیر کله د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د امریکا په تور او تعقیب لاندې ترهګرو لیست کې دی او په سر یې 15 میلیونه ډالر انعام ټاکل شوی. د کورنیو چارو وزارت لخوا په خپرو شویو عکسونو کې د سراج الدین حقانی مخ پټ شوی دی. او اروپایي ټولنه وایي د مرستې لپاره افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوو. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزیف بوریل ویلي چې دا ټولنه له افغانانو سره د مرستې لپاره په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوي. موږ لږ تر لږه په کابل کې یو چې له افغانانو سره مرسته وکړو او د هغو کسانو لپاره د خوندي تګ زمینه برابره کړو چې له خطر سره مخ دي. هلته زموږ د موجودیت د طالبانو د حکومت د پیژندلو معنی نه لري. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه. لا مو مل شه.